پښتون ټایم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ به اوسئ. لا هر څه نه مخکې که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. زموږ د نن ورځې موضوع یا ټاپک ده د پښتو وتلي سندرغاړي معشوق سلطان. د پښتو وتلي سندرغاړي معشوق سلطان د مړینې 2 کاله پوره شول، خو هغه په دغو 2 کلونو کې له مړینې وروسته بیا هیڅ چا یاده نه کړه. صدارتي ایوارډ یافته پښتنه سندرغاړي معشوق سلطان د نیمې پیړۍ نه زیات د پښتو ژبې او هنر خدمت کړی دی او ستر هنرمند استاد خیال محمد وایي د معشوق سلطان په څیر لوی فنکاران په زمانو وروسته په یوه ټولنه کې په نصیب پیدا کیږي، خو افسوس چې پښتانه خپل هنرمندان نه په ژوندانه یادوي او نه یې له مرګه وروسته یاد کړي دي. معشوق سلطان په 19 سپتمبر کال 2014 کې د پېښور په سردار ګړۍ سیمه کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د 71 کلو په عمر وفات شوې ده. هغې د خپل ژوند وروستۍ ورځې د ناروغۍ په حالات کې په ډېرې تنګدستۍ تېرې کړې دي. معشوق سلطان د زیاتې مودې نه د شوګر او تور چړې په ناروغۍ اخته وه او د علاج وس نه لرلو. معشوق سلطان هر څوک که 50 کاله د هنر د لارې د خپلې ژبې او کلتور خدمت وکړي، خو د هغې د مړینې وروسته نه خو د پاکستان حکومت، نه فني ادارو او نه هم د پښتنو ادبي یا کلتوري تنظیمونو د هغې په یاد کې کومه غونډه یا دستوره کړې ده. معشوقې بیبي سره د پښتو غزل د شهنشاه لقب ګټونکی ستر هنرمند استاد خیال محمد د معشوق سلطان په هېرېدو خفه دی او وایي رښتیا چې د هغې په ژوند او له ژوند نه وروسته هم زیاتی شوی دی، ځکه چې بیا یې نوم د چا په خولو وانخیست. خو استاد خیال محمد دا هم وایي چې یوازې د معشوق سلطان خبره نه ده، د پښتو هنرمند یوازې تر هغې یادوي چې تر څو یې په وجود کې ساه غړېږي. ګلنار بیګم، کشور سلطان، هدایت الله، رفیق شینواری چا کوم یاد کړل چې موږ به یوازې د معشوق سلطان ګیله وکړو. د هغه په وینا د معشوق سلطان خپل نوم سلطان بیبي وه او د خیبر پښتونخوا د سوات د کابل سیمې سره نږدې په شاه ډېرې کلي کې زیږېدلې وه. واده یې د مردان د یو کاروباري شخصیت ولایت حسین سره شوي و او وروسته یې په پېښور کې استوګنه اختیار کړې وه. هغې د پښتو وتلي موسیقیار ارواښاد وحدت حسین څخه باقاعده فني زده کړې ترلاسه کړې وې او وروسته بیا د رفیق شینواري، استاد شیرافګن او ګلخان بنوسي شاګرده هم پاتې شوې وه. د خپل فني سفر آغاز یې د کال 1962 څخه د ریډیو پاکستان پېښور نه کړی و او په اول ځل یې د ریډیو پاکستان نه د خدای بخلي فضل غني مجاهد دا سندره ویلې وه چې د عاشقۍ په لوی دریاب کې سیلابونو یوړم. د دغه سندرې د ویلو څخه وروسته هغې د ریډیو نه نورې په سوونو سندرې ویلي چې زیاتره یې پکې مشهوره شوي دي. د ریډیو څخه وروسته معشوق سلطان په فلم او کیسټو کې هم سندرې ویلي او په څو پښتو فلمونو کې په خپله اداکاري هم کړې وه چې د هغې د جملې څخه یو مشهور فلم جوارګر هم دی. د حکومت پاکستان ورته په غوره فني کارکردګۍ صدارتي ایوارډ په 1996 کال کې ورکړی و او د دې ترڅنګ یې په لسګونو نور ایوارډونه هم ګټلي وو. معشوق سلطان د خپل فني ژوند په لړ کې امریکا، برطانیا، کینیډا، فرانس، بلجیم او یو شمېر نورو هیوادونو ته سفرونه کړي وو او دغلته یې د خپل فن مظاهره کړې وه. معشوق سلطان د 4 زامنو او 2 لوڼو مور وه، ولې یو پکې هم د هنر د دنیا سره نه دی تړل شوی. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ. مننه.